د افغانستان او پاکستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام پر مهال لوبې نړیوال حیران کړي. که څه هم افغان لوبډلې په یاده لوبه کې په 5 ویکټو او 6 توپونو ماتې وخوړه، خو نړیوالو مبصرینو د دغې لوبې ډېره زیاته ستاینه کړې ده. پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تر دې وړاندې هند ته په 10 ویکټو او نیوزیلینډ ته هم په خورا اسانۍ ماتې ورکړې وه، خو افغان لوبډلې ورسره تر وروستي اوره پورې سخته مقابله وکړه. د لوبې تر ختمېدو وروسته د پاکستان لومړي وزیر او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره د نړیوال جام ګټونکي پخواني لوبډلمشر عمران خان د افغان لوبډلې ستاینه کړې ده. نوموړي وویل، که څه هم افغان لوبډلې لوبه وبایلله، خو یوه ډېره ښه لوبه یې وکړه. د همدارنګه وویل چې د افغان ملي لوبډلې په څېر دومره چټک پرمختګ د کرکټ په ډګر کې هیڅ کومې لوبډلې نه دی کړی. تر لوبې وروسته ګڼو کورنیو او نړیوالو مبصرینو د افغان لوبغاړو لوبه وستایله، خو د توپ نیونې او چټک توپ اچونې په برخه کې افغان لوبډله کمزوري وبلل شوه. د کرکټ د لوبې یو شمېر څارونکي او شنونکي وایي، که افغان لوبډله یو چټک توپ اچوونکی په لوبډله کې زیات کړي او ښه فیلډینګ وکړي، نو د نړۍ غوره لوبډله کیدای شي. د یادونې وړ ده چې دا په نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې لومړۍ ماتې او د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پرله پسې 3مه بریا وه.